رمضان میاشت چې څومره ښایسته وه په عباداتو کې، په طاعتونو کې، د ګناه نه د کنټرولو، د باقي 11 میاشتو کې به تا باندې الله پاک د دې اثرات برقراره وساتي. دیو جن تاسو ګورئ اکثر خلک چې په رمضان کې صرف هغه عادتي شانه عبادت کې عادتي دی چې بس بل ته ګوري او خلک مونځ کوي دیم مونځ کوي او بس خلک تلاوتونه ډېر کوي دیم کوي، خلک روژه دي دیم روژه دی، بس هسې د نور د وجې نه داسې خپل اهتمام ورسره نشته چې خپله تقوا هغه برابره کړم. هغه چې څنګه رمضان تیر شي بس بیا حق چې قرآن کېږي بس بیا یې ښه، بیا نه تلاوتي، نه نفلونه یي، نه د شپې قیامي، او نه چې کوم دی د جمع مونځي، بس بالکل بس بیا د خپلې خوښې ژوند شي. ته به کې د خلک چېرته بل ځای ته لاړه، د مسجدونه داسې شړ شي، حالانکه د دې علاقې خلک یو مقه خلک چې دا مسجد به ترې ډک و هغه یو دم خالي شي. هغه مسجد ته چې د سهار په مانځه کې ځي یو هغه دویم حاله پورې خلک ولاړ بیا چې ګوري یو سپېله نه پوره کېږي، دا د افسوس خبره وي. زما محترم ورونو دا عادت د اصل کې دا یو میاشت ټریننګ دی چې یو میاشت موږ عادت واخیسته په کار دی چې دا زموږ خراب نشي، چې د دې اثرات په موږ او تاسو په باقي 11 میاشتو کې باقي پاتې شي. دا اصل کې د دې ټریننګ میاشت د تربیت. ګوره موږ د شپې نشو راپاسېدلی قیام ته ګرانې، نو دا یو میاشت موږ چې پېشمني ته راپاسېږو دا اصل کې یو تربیت ډېر دی چې بنده ته هره شپه دې وخت کې راپاسه، خیر 2 رکعتو له راپاسه خو راپاسه چې کم از کم ستا په تهجد کې یو حصه که ډېره نه وي نو 2 رکعته خو دې یي که نه، سهار مونځ نه مخکې راپاسه، ځان په دې عادت کړه. دا یو میاشت داسې یو تربیت دی څنګه چې د یو میاشت کې موږ ته تکلیف راونه رسېده چې موږ پېشمني کې راپاسېږو، نو داسې که موږ په دې باقي 11 میاشتو کې هم راپاسېږو داسې د اذان نه نیمه ګنټه مخکې، ډېر نه نیمه ګنټه، او په هغې کې اودس او 2 رکعته یا 4 رکعته وکړو او د الله نه دعاګانې وغواړو. استغفار دغه وخت کې ډېر د مؤمنانو صفت دی، وبالاسحار هم یستغفرون. الله فرمایي زما خاص بندگان د پېشمني په وخت کې بخښنه او استغفار غواړي. په دې آیت به صحابه عمل کوو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما چې کله به تهجد وکړه د شپې په دې اخري ټایم کې به راپاسېدلو تهجد به وکړه، نو بیا به کېناسته او استغفار به کوو تر اذانونو پورې. وایي زه په دې آیت عمل کوم چې الله تعالی وایي زما بندگان د پېشمني د سحري په ټایم کې بخښنه زمانه غواړي، استغفار غواړي. زما محترم ورون دا هغه صفات دي چې قرآن کې ذکر دي، هسې تلاوت یې کوو او اوسه پورې دا کوشش ونه کړو چې دا صفات به زه ځان کې څنګه راولم، په دې به زه عمل څنګه کوم. زما محترم ورونو د دې صفاتو موږ او تاسو ته به ځان کې د راوستلو کوشش پکار دی او دا ګران نه دي، ځکه الله رب العالمین قرآن کې چې کله احکام ذکر کوي الله فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. زه په یو نفس کړاو نه ږدم مګر د هغه د وس مطابق. دا احکام زموږ د وس د لاندې دي، او که ته بیمار یې تا ته تکلیف دی نو بیا الله رب العالمین په نسبت باندې ته بیا دغه نه ملامت نه، ځکه چې الله رب العالمین ته ستا عذر معلوم دی. او کله چې انسان سره د نور دغه دپاره وخت شته او د 2 رکعتو دپاره ټایم نشته دی، نو دا یو قسم بدقسمتي ده زما محترم ورونو.